بیبي دا واده به کیږي څنګه؟ دا واده به ورله زه کوم ځکه چې شهزاده زما ورور دی. ورور؟ او ولې؟ مطلب مې دا دی چې جینۍ څوک ده؟ ګوره دا راته روبینې لور یو کور خولی دی بیا به دې پوه کړمه. شکر دی خدایا بچو. ما وی چې دا خرچ په مت کې هره میاشت د 40 زرو دا څه ګډوډ دی؟ کوم 40 زرو؟ چې دا رجسټر کې لیکل شوي دي د دې. او رایاد شو. اصل کې خبره پلیز کینه. اصل کې خبردار چې ما څه خبره کوله؟ تاسو وی چې اصل کې خبره دا ده او بیا مو چې کینه بچي. دا خبره ما کړې ده. او جی او رښتیا رایاد شو. اصل کې خبردار چې ما دا خیال کو چې ګوره دلته کې دا لاند ډېر فالتو پروت دی نو زما دا خیال دی چې په تور باټینګونو کې د امرود سترګې ولګوم نو تور باټینګن به خلک لکه د امرود خوري. ډیډي دا زه څه ویم او دا تاسو څه وی؟ نو ته څه وی؟ زه هغه د 40 زرو ګډوډ خبره کوم. ښه دا خبره وه. اصل کې خبرداره چې ترې موټ شته. او جی کومې چې بس کې چې زمیر ګل ته ووایم؟ تورې. ډېره لا هسې کله کله زه دا سوچ کوم چې د تورو چیو ته خلک خړې چی ولې نه وایي؟ ډیډي داسې لګي لکه چې تاسو ما نه څه پټوئ. ولې تا نه سروک شوي دي څه؟ هغه د رجسټر هغه 40 زرو ګډوډ. اوهو نو دا خبره ده. اصل کې خبرداره چې زمیر ګل چیرې روانې کړي دي. اوس انټر وشو چې به ښې په مزه باندې وسکو بیا به راته یو کال پس ویم. زمیر ګله ما څه خبرې کوم؟ چیوه لکه د آبشار په شانتې زمیر ګله. څنګه؟ لکه د آبشار په شان. شا بیا واچوه. ډېره لا زمیر ګل کاکا دا خوله لږ بند کا. د حسن او ښایست لپاره کوم کریم صرف یو هفته استعمال کړئ تاسو حسن نه به نه شرمیږي. کوم کریم هم نه واخلئ. پایمان چې واخلئ د سترګو د ښایست لپاره او د بڼو اوږدولو لپاره چومنتر کاجل استعمالوئ. چومنتر کاجل. زما پایمان سترګې مې ښایسته دي خو چې بس ټیټه مړې دا به م پکې والو. اوس یو سندره. په جفا دې خفه نه یم ډېره ښه شوه. هسې دا مې په دې ښایست کې داسې معمولي غوندې لږ کمې دي که نه نه ما چې بس په دې کریمو بیا برابر کړو اورې. زه خو ویم دا کریمونه پرېږده خپل ښایست هم ډېر دی. اخو تا ته ښایسته ښکارم ټوله دنیا ښایسته پېشن نه ده که نه؟ ما ته خو د ټولې دنیا نه ښایسته ښکاري. سترګې دې ځان ته ښه د نظره مینې. څه دې وایي؟ هسې ما وي چې یو تپوس کوم. وایه چې دا ماما مامور مې خپلو کې څه خبرې کوي زما په خیال کې بنارسۍ راته په سرې. همدا خبره ده. ځکه خو دې خوښې که نه؟ بلکل مې خوښې لکه د خپل ورور. څه؟ او لکه د خپل ورور. هغه د ماما خبره مې ده خبرې دي چې د جرمنیانو غوندې ونه کړې. ویم که زما ورور وي ټول به ستا په رنګ وي زما شهزاده ورور. غرق شو بیا ګنې وخته. روریا تاله به زه واده کوم خو اول نوکري. خو چې کوم ځای ته لاړ شم نوکرۍ له نو چیغه ګیره پسې وي شهزادې وایي د باڼې جاروواله چې ملا دې نه کېږي. تاله به ښه نوکري میلو شي. زه به دله خط درکړم ګلزاده دفتر ته یوسه روبیله یې ورکړه بیا ته ګوره چې څه کېږي. بس ټیک ته ته خط ولیکه چې یوې شو. ها نو دا خبره ده. او چې دا خبره ده نو بیا ډېره د حیرانتیا خبره ده که څنګه امان صاحب؟ بلکل صاحب ویم صاحب مثلا ټول ورځ کله یو خوا کله بل خوا ټلیفون نه کوي. هلو مس شهلا
ستا د نوکونو رنګ مې بلکل خوښ نه شو. بیا بل خوا. هلو مس روبي، ستا هیرسټایل مې ډېر زیات خوښ دی. بس ټول ورځ دغه خبرې دي چې کوي دا کار نه کوي. یعنی په دې خبرو باندې مفت تنخواه اخلي؟ بلکل صاحب. ویم سر د غریبې کورنۍ خلک ویم داسې اول به مینتونه کوي او چې نوکري ورته ترلاسه شي نو بیا خبرې ریل گاډي هم نشي وړی. ډېره لاډ ولې زه راته ټیټي ښکارم چې ریل ګاډي راته یاد کو؟ نه سر زما دا مطلب نه دی سر. نه نو ستا دا مطلب دی چې زه په کچا سټیشن باندې بریک نه نیسم. امان صاحب جی سر. دې پوه کا چې آینده لپاره راته په خطا کې ریل ګاډي یاد نه کړي. سر د ریل ګاډي تجربه مثلا بلکل نشته، تشه ډبه ده. تشه ډبه ده. ډېره لا ډېره لا ښه نو ما دا خبره کوله. ما څه خبره کوله؟ سر تاسو وایي چې د مس روبي ډسمس کول پکار دي. دا خبره ما کړې ده؟ جی سر. کله مې کړې ده؟ سر دا تاسو په شروع کې کړې وه خو بیا ریل ګاډي ته وختې یو ټي سره هم ګپ شروع کړو. نو سر تاسو د مس روبي په هکله څه فیصله وکړه مثلا؟ کومه روبي؟ ډایرکټر روبي سر. ها ټیک ده अब जो सस्पेंड कम हो was दो पास امکی پسپین رخسان ده توری زلفو دم دی زاری اشی کن موتی سر پکی مدم دی موری اشی زما ده مخ ده رنگ ندی دامی ده ماما بریت تتگی دی آقا څنګه زیات موری غداشی چې څنګه مې د ماما برید سپینېږي همدقسې اوسئ زما روز تر روزه رنګ سپینېږي خو چې کله هغه برید له خضاب ورکړي نو بس زموږ رنګ به سر وخوري اوري. یا د خیره چې نوکر شي او بیا هره میاشت تنخواه اخلي نو په خپله به سپین شي. ویم خوریا گوری دا ځل مې بیا ونه شرمېږي بیا بغیر بسترې راونه تښتېږي. ویم ماماجي ما ته چا په شان مه ګڼئ. ویم چې بار په چا خم خلاصه شي که نه نو بیا 3 ورځې د کوره بار نه راوځي. دا څه وې دا دې ما ته اشاره وکړه. نو ماماجي ویم ستا نه بل ښه ژوند په دې کلي کې شته یو. ویم دلبرو دا څه دې پوهېده که نه کلي یو ورځ به مې د لخمبیره کړې وه. ویم ماماجي ویم ډېر مو غوسه کېږه غوږونه دې خراب دي چېرته د نه پرېونېږي. هسې ماماجي ما یو خبرې اورېدلې ده وي د جرمنیانو وي خمبیره ډېره زیاته مشهوره وه د لنګر. ویم هلکه ته نه سمېږې غوږونه مې خوږېږي کنې د اسمان ستوري مې به درته خولي وه. زه چلېږه میدان خو بیا تود دی. ویم یو خو ماماجي تا هم د ځان نه د شهزاده لالا بند جوړه کړې ده. ویم منو نه ته پکې لا پاتې وې. هلکه د ماما د خور ټول منګي او چاټۍ زده کړل. او مورې بس یو ماما مې پاتې دی. دا څه وې؟ چاټۍ په خپلې وویني چې ډکې دي او که تشې. راځه لالا چې ځو روبي نه لرې راځه چې ځو ناوخته دی. شهزاده زویه چې ښار ته ځې ګورې په خیال ځه. ګلزاده ته وایه چې دارو راوړي غوږونو مې سر وخوړو. نه مري سړیه نه مري. موړي ویم بیا چېرته روانه شوې امپیر د نه مخکې چې ته د چیندرو